السلام علیکم ګرانو مینوالو، څنګه یې؟ ښه خیریت دی. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به یې. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د انډیا او د پاکستان میچ و، خو هغه میچ پاکستان بیلو او په دغه بیلات باندې په پاکستاني ټیم پسې زمونږ ټول له پاکستان عوام ډیر بدې ردې ویلي دي. خو دا بدې ردې ویل نه دي پکار، ځکه چې دا زمونږ د ملک ټیم دی، دا زمونږ د پاکستان ټیم دی. کله به انډیا ګټي او کله به پاکستان ګټي، دا د ژوند سره تړلې خبرې دي. د دې میچ په حوالې سره مونږ د یو ورور ملک جلات خان نه یو څو تپوسونه کړي دي، نو راځئ تاسو یې هم واورئ. ملک صاحب، د سرفراز په باره کې راته یو څو خبرې وکړئ. دا به مخکې په بنګلادیش کې چې کوم دی نو لکه هسپتالونه صفا کوو، نو هغه چوړی چې کوم دی نو زمونږ د دې ټیم دغه شو کپتان شو. نو زه دا رین یم چې دا موږ له توره نشي کولی، دا موږ ښه سرخطې راولي یاره. ملک صاحب، د پاکستاني ټیم سره څه کول پکار دي؟ بس خبره دا ده چې دا راګیرول غواړي، دا بغیر راګیرېدو نه ګوره نه کېږي. یاره ملک صاحب، په دې میچ باندې خو موږ ډېر زیات خفه شو یار. خدای شته ستا خبره بالکل صحیح ده، زه ځان نه خفه وم. نو زه دا وایم که نه چې لکه موږ خو پاتې رالو، په کار دا وه دیوله چې ښه صحیح میچ یې کولی، صحیح کرکټ یې کولی. او ملک صاحب، د انضمام په باره کې مو څه خیال دی؟ او انضمام صاحب ته څه ویل غواړئ؟ انضمامه زه تا ته دا وایم وروره چې خفه نه شي، دا داسې کار دی که نه چې دا مې خوښ نه شو. ځکه مې خوښ نه شو چې د دیو د لاسه موږ اډا یو، تباه یو او پاتې راوستو، او موږ د انډیا دشمنانو ته پاتې راوستو، او دا لا وی موږ به توره وکړو، موږ به میچ وګټو. تاسې ته ګوره او سر ته هم ګوره او د خولې ته هم ګوره، میچ ګټنو ته ګوره. او ملک صاحب، پاکستانی ټیم وی منګه پاکستان ته درځو، دوی سره به اوس څه کې؟ قسم مې په خدای چې پاکستان ته راله که نه، نو زه د عوامو ته وایم چې رپورټ ته وله ورشي او دا څښاندې نه دي، دا وله راپیدا کړه په رسا په د څښاندو یې ولي. ملک صاحب، د عمران خان صاحب نه ستاسو څه مطالبه ده چې هغوی ستاسو دپاره څه وکړي؟ خان صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا کم لټې خرې چې راټولې شوي وي او د دیو د لاسه میچ لاړو، او د انډیا والا خو تا ته ښه پته دی چې زموږ دشمنان دي، او موږ یې دغه دشمنانو ته سرښکتې راوستو، دا یا ګنډۍ راپسې مطرح کړه. خو خان صاحب، زه تا ته دا درخواست کوم چې نور صبر زموږ تمام شو، او بس چې نور د موږ دا یا شرمۍ دي نه. دا و ملک صاحب چې تاسو تی یو ښکلې او مزیداره انټرویو واورېدله. هیله لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي، او که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې دا بټن لازمي ووهئ، ځکه چې موږ کومه هم نوي ویډیو اپلوډ کوو چې د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته درځي. د الله په امان، الله مو آباد او خوشحاله لره.